السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. د یو ملګري پوښتنه کړې ده چې کور کې هم د چرمخکۍ زیاتې شوي دي، د دې حکم څه دی شرعاً د وجلو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی، امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بقتل الوزغ. صحیح بخاری او صحیح مسلم کې د حدیث راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. وزغ لغت کې چې کله مونږ وګورو نو په دوه معنو باندې استعمالیږي. یو وزغ چپکلی ته ویل کېږي، دا چرمخکۍ چې ورته وایي اردو کې ورته چپکلی وایي لیزرډ، او یو ګرګټ ته ویل کېږي، ګرګټ دا کربوړی ورته مونږ پښتو کې وایو. دا دواړه په دې کې راځي. او یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې علت هم ذکر کړی دی چې د دې د وجلو دا حکم په دې بنیاد باندې دی ځکه چې کله ابراهیم علیه السلام باندې اور بل کړو، اور کې هغه چولو، نو دې چپکلی او دې ګرګټ باقاعده هغې ته پوکي ورکول او د هغه اور د تیزولو کوشش یې کول، اگر چې د په پوکي باندې هغه اور نه تیزېدو، خو به هر حال خپل یو غلط حرکت یې کړی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د قتل او د دې د وجلو حکم کړی دی. نو دا وجل بالکل جایز دی، بلکې یو حدیث کې دا هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړي دا چرمخکۍ په وړومبني ګزار باندې مړه کړه، د هغه دپاره 100 نیکۍ دي. او که چېرته په پیلني ګزار باندې مړه نه شوه، خطا شوه، په دویم ګزار باندې مړه شوه، نو بیا به یو اجر کم، یعنی مطلب بیا به 99 یو کم 100. که په دویم باندې مړه نه شوه بیا به 2 کم، بیا 3 کم، بیا 4 کم، په دغه ترتیب سره. نو د دې مطلب په وجلو کې اجر دی باقاعده. په پیلني ګزار باندې 100 نیکۍ دي، او په دویم باندې بیا یو کم 100، په دریم باندې بیا 2 کم 100، په دغه ترتیب سره به د اجر راکمیږي. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمة الله.